د پاکستان او طالبانو جنجال په ډیریدو دی. پاکستاني صدر اعظم پر افغانستان د حملې خبرداری ورکړې ده چې طالبانو څه غبرګون ښودلی. جزئیات هم دلته وګورئ او چینل سبسکرایب کړئ. د پاکستان سرپرست صدر اعظم انور الحق ککړ چې په خټه پښتونخوا د پوځ مشهور غلام دی، یو ځل بیا ټینګار کړی چې هیواد یې له افغانستانه د ګواښونو پر وړاندې د خپل ځان د دفاع حق لري. د امریکا غږ له اردو تلویزیون سره په بیګانۍ مرکه کې د پاکستان سرپرست صدر اعظم انور الحق کاکړ په ډاګه کړه چې هیواد یې له افغانستانه د هر راز ګواښ پر وړاندې د ځان د دفاع حق لري او د ضرورت په وخت کې به پر افغانستان د برید امر هم ورکړي. کاکړ چې د پاکستان د سیاسي بحران په پای کې د سرپرست صدر اعظم پر دنده وګمارل شو، په تیرو 2 اونیو کې په وار خبرداری ورکړ چې هیواد به یې له افغانستانه د پاکستاني طالبانو د ګواښونو پر وړاندې اقدام وکړي. هغه بیګا د دې پوښتنې په ځواب کې چې آیا پاکستان به د اړتیا په صورت کې په افغانستان کې پوځي اقدام وکړي که نه، په ځواب کې وویل پاکستان له ځانه د دفاع حق لري. موږ به د خپل هیواد او وګړو د ساتنې لپاره چې هر راز اقدام ته اړتیا وي حتما به یې وکړو. زه جزئیاتو ته نه ځم چې دا به څه ډول عملیات وي، خو چې وخت یې راشي نو بیا به پریکړه کوو چې څه کوو او څه کولی. کاکړ د سپتمبر په 3 نیټه له جیو نیوز تلویزیون سره مرکه کې ویل چې له افغانستانه په بیړه د نړیوالو ځواکونو تر وتلو وروسته له امریکا او ناټو څخه پاتې وسلې تروریستي ډلو ته په لاس ورغلي چې پاکستان یې له ستونزو سره مخامخ کړی او له هغه یوه اونۍ مخکې یې په یوه خبري غونډه کې هم ادعا کړې وه چې له افغانستانه د امریکا تر وتلو وروسته په دې هیواد کې پاتې شوي پوځي تجهیزات د ترهګرو ډلو د مجهز کېدلو لامل ګرځېدلي دي. یاد دې وي چې پاکستان په 40 کلن مخالفت کې هیڅکله د افغانستان په اړه داسې خبرې نه وي کړې. د انور ککړ په امر پاکستان کې د افغانانو د نیولو او په یوه او بله بهانه یې د جریمه کولو لړۍ تیزه شوې ده. بلخوا طالبانو ویلي چې افغانستان کې هیڅ ترهګره ډله شتون نه لري او که څوک پر افغانستان د برید هڅه وکړي نو غاښ ماتونکي ځواب سره به مخ شي. قدرمنو کتونکو، تاسو د دې موضوع په هکله څه نظر لرئ؟ کمنټ کې شریک، ویډیو لایک او چینل هم در سره سبسکرایب کړئ.